نقل که چې یو سړي به هره ورځ سهار په یوه وړه کڅوړه کې خاوره پر بایسکل تړلې وه او پر پوله به ګاونډي هېواد ته اوښته. پوله ساتو ځواکونو احساس کړه چې دا سړی حتمي قاچاق او ناقانونه لیږد کوي. هره ورځ به سرتېرو دروه، خاوره به یې ورته لټ په لټ کړه، ان په سکینر کې به یې تېر کړ، پلټونکي سپي به هم ولټوه خو هېڅ به یې ونه موندل. اوږده موده په ورځني ډول همداسې کېدل. څو کاله وروسته یو پوله ساتي سرتېري یو ښار کې دا سړی ولیده. ویې پوښته اوس خو ډېر کلونه واوښتل، نه زه سرتېری یم او نه ته په هغه لاره هره ورځ رهي یې. د هغې خاورې د وړلو راز راته ووایه او څه دې وړل چې موږ ونه موندل. سړي ورته وخندل او ویې ویل ما د بایسکلونو قاچاق کوه او تاسو به خاوره او زما بدن پلټل. تر پایه چا زما د سایکل پوښتنه ونه کړه چې هره ورځ یو نوی سایکل وړم. د نقل نچوړ دا دی چې مونږ کله کله یو اړخ ته فکر وي خو خبره بل اړخ کې په ډېرې سادګۍ زموږ له پامه پناه وي.